بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ځوانانو موقف او د هغو مسؤلیتونه. انحراف څخه د حل لاره، یعنی ځوانان څنګه کولی شي چې د انحراف او د بېلارېتوب نه ځانونه وژغوري. په تیرو خپرونو کې په دې باندې پوه شو چې ځوانان په اسلام کې څه موقف او څومره ارزښت لري. په دې هم پوه شو چې کوم لاملونه ځوانان انحراف ته راکاږي او په هغه لاملونو ځوانان بېلارې کیږي. اما په دې خپرونو کې دا موضوع څیړو چې انحراف څخه ځوانانو لپاره د حل لاره څه ده او څنګه کولی شي انحراف او بېلارېتوب نه ځانونه وژغوري او هغه ستر موقف او لوی مسئولیت خپل کړي چې اسلام ځوانانو ته ورکړی. قدرمنو اوریدونکو، دا یقیني خبره ده د انسان نیکمرغي او بدمرغي د هغه تر شخصیته پورې تړلې ده. معنا دا چې که انسان وغواړي نیکمرغي لاسته راوړي او که غافل پاتې شي له بدمرغیو سره مخ کیږي او خپل وقار او حیثیت له لاسه ورکوي او ډیر ازرار او ضررونه ورله متوجه کیږي. او داسې نه ده چې بدمرغي جبرا د الله جل جلاله له لورې نه ده، څرنګه چې الله رب العزت په صورت فصلت کې 46 آیت کې فرمایي: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. رښتیا هم انسان چې د څه شي لپاره هڅه کوي په هماغه شي اوړي، برابر خبره ده چې خیر وي او یا شر وي. داسې نه ده چې انسان د ښو چارو هڅه وکړي او په بدو واوړي او یا برعکس، بلکې د هرې چارې لپاره هڅه انسان په هماغې چارې اړوي، لکه څرنګه چې الله رب العزت په صورت نجم کې فرمایي: وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرى. اما دا چې ځوانان د انحراف څخه وژغورل شي، دوه د حل لارې موجود دي، چې یوه د حل ټولنیزه لار او بله د حل فردي لار. د ځوانانو د انحراف د حل ټولنیزه لار په دې معنا ده چې کورنۍ خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او د خپلو اولادونو سمې روزنې ته ډیره پاملرنه وکړي او د هغو شرعي حقوق پر ځای کړي. دا راز په ټولنه کې د مدارسو، مکاتبو، پوهنتونونو او منابرو له طریقې نه منظمې دیني، فرهنګي او ټولنیزې برنامې په لار واچول شي، تر څو ځوانان د انحرافي افعالو نه بند کړل شي. همدارنګه حکومت باید هغه څه چې د ځوانانو د فکري روزنې باعث ګرځي په لاره واچوي او له هر ډول خرافاتو نه مخنیوی وکړي. اما که حکومت پخپله منحرف وي، نو هغه به څنګه د انحراف مخه ونیسي. د حل فردي لاره، د حل فردي لاره دا ده چې ځوانان شخصا پخپله په خپلو مسؤلیتونو پوه شي او د قرآن کریم او نبوي احادیثو په رڼا کې د خپل ژوند نه پوره استفاده وکړي او د وخت په ضایع کېدو کې ترې خیانت ونه شي، څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: دوه نعمتونه دي چې ګڼ شمېر خلک پکې غبن یا خیانت کوي، یو صحت او بل فراغت دی. د خپل روغتیا نه هم پوره ګټه نه پورته کوي چې د الله عبادت پکې وکړي او په کم وخت کې چې فارغ دی هم الله ته نه متوجه کیږي، ځان په عبثو مصروفوي. نو ګڼ شمېر خلک دي چې هغوی په صحت او فراغت کې خیانت کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، بناء د انحراف څخه د ځوانانو د ژغورنې د حل فردي لاره لاندې موارد دي: ایمان، علم او یا پوهه، عمل، دعوات، اخلاق او ادب. دا به ټول په تفصیل سره انشاءالله په خپرونو کې څیړو. اول ایمان.
ایمان د دین اصل او یا بنسټ دی چې اسلام ته د داخلېدو د کلي حیثیت لري. الحمدلله چې موږ ټول مسلمانان ترې په اول قدم کې برخمن یو او هر کار مو د ایمانی اصولو او ارکانو پر اساس ترسره کیږي او په طوفاني نړیوال سمندر کې زموږ لپاره مضبوطه کښتۍ ده. د انسان د خلقت اساسی موخه په الله جل جلاله ایمان راوړل او په هغه څه چې موږ ته رالیږلي یقین او باور کول دي او دا ایمان دی چې د انسان او الله رب العزت ترمنځ د دوستي رابطه ټینګوي څرنګه چې الله رب العزت په سوره بقره کې فرمایي الله ولی الذین آمنو. په دې اساس ځوانان له دې چې ځانونه له هر ډول انحراف نه وساتي په لومړي قدم کې باید د قوي ایمان څښتنان وي او علما په ټولو هغو شیانو پوه شي چې ایمان او د ایمان اړوند ارکانو پورې تړلي وي. ځکه قوي ایمان انسان ته هیڅکله د دې اجازه نه ورکوي چې فکرا عقیدتا او عملا بېلارې او یا منحرف شي اگر که له سترو ستونزو او سختیو سره مخ شي لکه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې په سرو شګو راکاږل کیږي چې عقیدتا منحرف شي اما د هغه قوي ایمان د احد غږ پورته کوي. مشرکین راولي د مکې مکرمې په کوڅو کې ګرځوي، ماشومان یې په کاڼو او په لرګیو ولي او په سرو شګو یې څملوي. غټ کاڼی د حضرت بلال په ګېډه باندې ږدي چې د عقیدتا منحرف شي د الله مینه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پرېږدي اما د هغه قوي ایمان د احد غږ پورته کوي، هیڅکله نه منحرف کیږي. همدارنګه حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه چې کله راوستل کیږي دې لپاره چې هغه اعدام شي او په سلوی او په دار وځړول شي هغه ته وایي خبیبه څه ارمان او څه هیله لرې؟ هغه ورته وایي چې زه هیڅ کومه هیله نه لرم، یوازینۍ هیله مې دا ده چې هر طرف ته ګورم مشرکین ولاړ دي، څوک مسلمان نشته چې زما سلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ناست دی. حضرت خبیب په مکې مکرمه کې دی. جبرائیل علیه السلام د حضرت خبیب سلام محمد رسول الله ته وړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې بهیږي او وایي وعلیک السلام یا خبیب، او په پای کې دا ورته وایي چې ته در محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې سپکاوی وکړه، تا ته به له دې دار او د دې سلۍ نه نجات درکړو، اما هغه هیڅکله دې ته تابع کیږي نه. او دا وایي چې د خبیب یو تن دی، 100 تنونه د خبیب د محمد رسول الله نظار دي. او وایي فلست ابالي حين اقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال الشلو ممزعي. دا د هغه مسلمان کار دی چې کله ایمان ومني بیا پرې ټینګ ولاړ وي او هیڅکله په هیڅ ډول اسبابو او وسایلو خپله عقیده نه پرېږدي، څرنګه چې الله په سورة فصلت کې 10 آیت کې فرمایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دا واقعي خبره ده. کله چې انسان د ایمان په وسیله د الله تعالی دوست شي بیا په دنیا او آخرت کې خوف او غم پرې نه وي بلکې ډاډمن ژوند نه برخمن وي، څرنګه چې الله په سورة یونس کې 22 آیت نه تر 23 آیت پورې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. نو کله چې ځوانان د قوي ایمان نه برخمن وي نه یوازې دا چې نه منحرف کیږي بلکې د انحراف په وړاندې مبارزې ته راوځي او هیڅکله انحرافي کړنو ته لاس نه پورې کوي، ځکه چې د ایمان په رڼا کې په دې عقیده وي چې الله تعالی هر چا ته د هغه د عمل بدله ورکوي، د هر چا له افعالو باخبر دی، په خاینو سترګو پوهیږي، له زړونو نه آګاه دی او انسان ته د غاړې رګونو نه هم نږدې دی. او کله چې انسان مؤمن شي او د الله په دین منګولې ولګوي په ژوند کې د ثابت قدمي نه برخمن کیږي، څرنګه چې د الله رب العزت د کلام دا آیتونه په دې اړوند دي لکه چې الله په سورة الزمر کې 8 آیت کې فرمایي ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما یفعلون
همدارنګه الله په صورت غافر کې 19 آیت کې فرمایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. همدارنګه الله په صورت محمد کې 9 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. همدارنګه الله په صورت قاف کې 14 آیت کې فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید. د شک نه پرته په انسانانو کې هغه کسان نجات موندونکي دي چې د ایمان او تقوا خاوندان وي، لکه څرنګه چې الله په صورت فصلت کې 18 آیت کې فرمایي ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. د دې آیت نه دا په ډاګه معلومیږي چې د ایمان څښتنان هیڅکله نه بېلارې کیږي او نه د انحراف په کړیو کې راګیر کیږي، بلکې د ایمان او تقوا په وجه الله تعالی له هر ډول انحرافاتو څخه ژغوري. دا شان د قوي ایمان ځوان په دې عقیده او اند وي چې دا نړۍ فاني کیدونکې ده، انسان مري بیا راژوندی کیږي او له سترې ورځې سره مخ کیږو او الله تعالی له موږ سره دنیایي اعمالو محاسبه کوي. هلته د نعمتونو جنت او د عذابونو دوزخ دی او دواړه تلپاتې ځایونه دي. هغه کسان د جنت نه برخمن کیږي چې مسلمان او د ښه اعمالو درلودونکی وي، او په دنیا کې منحرف او بېلارې شوی انسان د دوزخ مړی ګرځي. نو زه به ولې په اسلام ځان نه سنبالوم، ولې به ښه کارونه نه ترسره کوم او ولې به د ناوړو کړنو او کړیو او عقایدو څخه ځان نه ژغورم. همدا افکار ورسره وي او خپل ژوند ته متوجه کیږي او هغه څه ترسره کوي چې د ایمان غوښتنه وي او هغو اعمالو نه ځان ساتي چې د انسانیت منافي وي او انسان له ګواښ سره مخ کوي. الله رب العزت دې زموږ ځوانانو ته توفیق ورکړي چې دوی د انحراف او بېلارېتوب نه ځانونه وژغوري او هغه اسباب او لاملونه خپل کړي چې د هغو په وسیله باندې دا انسان او دا ځوان د انحراف او د بېلارېتوب نه ژغورل کیږي چې په هغو کې عمده سبب او عمده لامل ایمان دی. الله دې زموږ ځوانان ایمانداره کړي. الله رب العزت دې زموږ ځوانانو ورونو ته هدایت وکړي. الله دې توفیق ورکړي چې دوی د خپل موقف، د خپل مسئولیت او د خپل ارزښت وپیژني چې یو ځوان د اسلامي ټولنه کې څه ارزښت لري، د هغه څه موقف دی او د هغه څه مسئولیت دی. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.